السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بخیر راغله بیرته. الله دې وکړي چې د ژوند په رنګینو شیبو او لحظو کې وئ. نن غواړم تاسو ته دغسې یو کتاب معرفي کړم چې هغه ستاسې د اقتصادي ازادۍ پر وړاندې رهبري کولی شي یا تاسو ته فاینانشل فریډم یا انډیپنډنس درکولی شي. نن سبا کې هر څوک غواړي چې ښه انکم ولري، ښه ګټه ولري، ښه عاید ولري، ښه معاش ولري. خو څوک ورته کار کوي؟ یاره زما په نظر 2% خلک هم ورته کار نه کوي څومره چې توقع کوي. نو که واقعا غواړي چې نتایج لاسته راوړي، ریزلټ لاسته راوړي او ښه عاید ولري، ته باید جدي اوسېږي د هغې په اړه. نن دغسې یو بوک تاسو ته معرفي کوم چې دا ټول هدایتونه پکې شته دي چې تاسې باید څه وکړئ تر څو ستاسې انکم یا عاید زیات شي. هغې ته د ساینس آف منی ویل کېږي. کتاب د ساینس آف منی دی، براین ټریس لیکلی ده. تقریبا د هغې د نوي کتابو کې راځي د ساینس آف منی. البته په پښتو باندې نه پوهېږم چې چا ترجمه کړی او که نه، خو په انګلیسي شته دی. د ساینس آف منی هغه کتاب دی چې ټول هغه ارزښتونه، هغه ویلیوز یې پکې بیان کړي دي چې ته باید څه وکړي، کوم رقم فعالیتونه باید وکړي، کوم مهارتونه باید جوړ کړي او په څه شکل په هغې مهارتو باید کار وکړي تر څو وکولی شي چې خپل انکم مثال په راتلونکي 3 میاشتو 5 میاشتو یا یو کال کې ډبل کړي، 2 چنده یې کړي، حتی 3 چنده یې کړي. دا امکان لري. که غواړئ چې 2 چنده یې کړئ، ځان باندې کار وکړئ. همدا یې راز دی. خو هلته ځان باندې کار کولو کې مختلف تخنیکونه ښودلي دي چې ډېر چینجز باید تاسې راولئ. خپل ارزښت زیات کړئ په ټولنه کې، څنګه یې زیاتولی شي هغې ته یې لارښوونې کړي دي. مثال درس ډېر ووایئ، څه شی باید ووایئ، خپل موقعیت بدل کړئ، چېرته باید لاړ شئ که غواړئ چې موقعیت بدل کړئ. نو دغه ټول اصول یې پکې تشریح کړي دي. یو ځل ضرور ولولئ او مطمئن یم چې کامیابۍ ته مو رهبري کولی شي. مننه.